افغانستان هغه هیواد چې د تاریخ په مهمو پړاوونو کې د سترو قدرتونو د تقابل ډګر پاتې شوی دی. د 1958 لمریز کال ژمی شوروي پوځ د افغانستان خاورې ته داخل شو او په کابل کې د کمونیستي حکومت د ملاتړ لپاره پوځي مداخله پیل کړه. دا یرغل یوازې یوه سیمه ییزه جګړه نه وه، بلکې د سړې جګړې له مهمو فصلونو څخه یو و. مبارزه، جګړه او پایلې چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ پر سیاسي توازن یې اغیز وکړ. افغانستان هغه خاوره چې امپراتورۍ ورته راغلي خو له ټپونو، ماتې او ترخو خاطرو سره ترې ستنې شوي دي. د 1958 لمریز کال ژمی هغه توره ورځ چې تاریخ د شپږم جدي په نوم ونوموله. د ټانګونو غږ د افغانستان د شمالي پولو چوپتیا ماته کړه. د شوروي اتحاد سور پوځ د سړې جګړې د سترو پوځي عملیاتو په وخت کې د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته داخل شو. موخه روښانه وه، په کابل کې د کمونیستي حکومت ساتنه او د مرکزي اسیا په زړه کې د مسکو د نفوذ ټینګښت. د کابل، باګرام او شینډنډ هوایي ډګرونه د سور پوځ په مهمو پوځي اډو بدل شول. افغانستان د شوروي ټانګونو له راتګ وړاندې هم له ژور سیاسي بحران سره مخ و. مسکو پورې تړلی کمونیستي حکومت له هماغو لومړیو ورځو د زور، نیونو او تاوتریخوالي له لارې واک چلاوه. په ښارونو او کلیو کې د اعتراض غږونه له هر لوري پورته کېدل. هرات له شوروي اشغال نه 9 میاشتې او 14 ورځې وړاندې زرګونه کسان کوڅو ته راوتل، خو د حکومت ځواب مرمۍ وې. هرات د خونړي سرکوب په سمبول بدل شو. له دې پاڅون وروسته د کابل حکومت د خپل بقا لپاره مسکو ته لاس وغځاوه. کابل له شوروي اشغال څخه 6 میاشتې او 4 ورځې وړاندې د چندول پاڅون د 1958 لمریز کال د چنګاښ په 2مه نیټه کابل د خپلو تر ټولو خونړیو ښاري پاڅونونو له یوه سره مخ شو. د سهار شاوخوا 10 بجې د چندول سیمې اوسیدونکو د پامیر سینما ودانۍ ونیوله او د پولیسو ځواکونه یې بې وسلې کړل. هغه ودانۍ چې د خلکو د ځپلو لپاره پکې وسلې ساتل کېدې. له دې وروسته پاڅون پراخ شو. د سیمې د پولیسو مرکزونه یو پر بل پسې د ولسي پاڅون کوونکو لاس ته ولوېدل او سلګونه کسان له شنو بیرغونو سره د میوند پر سړک راووتل. په هماغه شیبو کې داسې انګیرل کېده چې دا خوځښت به په کابل کې یو سراسري پاڅون ته لاره هواره کړي، خو دا هیله ژر له منځه ولاړه. د وخت حاکم ادارې په چټکۍ سره سیمې ته عسکر واستول او پر لاریون کوونکو او حتی پر عادي تېرېدونکو یې ډزې پیل کړې. ډېر ټپیان د حکومت له ویرې روغتونونو ته د لاسرسي له حقه بې برخې پاتې شول. خو سره له دې د وخت حکومت دا پیښه یوه کوچنۍ او سیمه ییزه پیښه وبلله. داسې روایت چې د پاتې شوو کسانو او د قربانیانو د کورنیو له حافظې سره لا هم په ټکر کې دی. قیام چندول آغاز سرفصل تمام قیام‌های افغانستان است، چون ارزش قیام چندول بر این است که در پایتخت افغانستان در چند کیلومتری هرک صورت گرفته. این قیام مشهور به قیام نوروز ترکوری فروش است که اینجا ترکوری فروشی داشت دادن چندول که پدرم است. چون در پایتخت بود، یه حرکت در 2 سرطان 1358 آغاز شد. در او عصر حاکمیت ظلم اتحاد جمهوری دست نشانده های اتحاد جمهوری کمونیستا بر حدی بود که 2 نفر بین خود صحبت نمیتونست و در قدم اول تمام علما، دانشمندان، روشنفکران، متنفذین و کسایی که حداقل 20 نفر در گرد خود داشت بردن
که پلگون پلچرخی شاهد تمام جنایات اینا هست. جهان در این فکر شد که افغانستان کشور نیست که مانند کشورهای آسیا ببلعد روسیه، چون قدرت نظامی روسیه به حدی بود که اروپا نمیتونست به طرف دیوار برلین که ایجاد کرده بود بین شرق و غرب آلمان حتی نظر کنند. و این قدرت ایمان مردم افغانستان و قیام چندولی باورها رو به وجود آورد که افغانستان مرگهای جایگاه مرگ اتحاد جماهیر شوروی و از هم پاشیدنش میشه. کابل له اشغال څخه 4 میاشتې او 23 ورځې وړاندې د بالاحصار پاڅون. نږدې 1.5 میاشت د چندول له پاڅون وروسته دوهم لوی خوځښت په کابل کې پیل شو. دغه خوځښت چې د بالاحصار پاڅون په نوم مشهور شو د 1958 کال د زمري په 14مه نیټه پلان شوی و. هدف یې د وخت حکومت او د خلق او پرچم ډلې نسکورول و. هغه ډلې چې د عیني شاهدانو په وینا د مسکو د لاسپوڅو د لارښوونو اطاعت یې کاوه. د پاڅون پلان دقیق او سراسري و. د کابل ستراتیژیک پوځي مرکزونه لکه بالاحصار، د خواجه رواش او بګرام هوایي ډګرونه، عسکري کلوب او د راکټ لواوې او همدارنګه کابل راډیو چې له 10 زغروالو ټانګونو سره خوندي شوې وه باید نیول شوې وای. وخت په هوښیارۍ ټاکل شوی و ترڅو امنیتي ځواکونه حساس وي او افسران د غرمې ډوډۍ لپاره راټول شي. تصفیه یې اسانه وه خو پلان عملي نه شو. د پاڅون له شپې مخکې ځینې مشران او فعالان ونیول شول. د پراخو شکنجو وروسته د پاڅون زیات جزیات افشا شول. حکومت د عملیاتو له پیل مخکې ډیری فعالان ونیول او د لومړۍ درجې اظهاراتو اعلان یې وکړ. پایله دا شوه چې پاڅون له پیل مخکې ناکام شو او ښار د ځپلو او ویرې تر سیوري لاندې پاتې شو. و بعد از قیام چندول قیام بالاحصار به وجود آمد علیه دولت کمونیستی. اینا با ایمان خود با خدا محوری خود نه گفتن در حکومت کمونیستی و اینا انقلاب افغانستان را با خون خود مجاهدین و قیام کنندگان صادر کردند و به جهان نابودی اتحاد جماهیر شوروی را اینا پیام دادند که مردم افغانستان در مقابل حکومت کمونیستی نمیگن و ایستاده هستند. کابل د چندول سیمه د شوروي اشغال نه 1 میاشت او 29 ورځې وروسته د 1958 لمریز کال د هود 3 د شپې مهال کابل ښار راویښ شو. هغه شپه چې وروسته د الله اکبر شپه ونومول شوه. خلک د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د پلازمینې چوپتیا یې ماته کړه. دا د ښاري مبارزې لومړنۍ نښه وه خو اصلي بدلون څو اونۍ وروسته رامنځته شو. زرګونه کسان سړکونو ته راووتل. د شوروي اشغال پر ضد راوتلي لاریونونه د چندول، پل خشتي، دارلمان، افشار، خوشحال خان مینې، قلعه فتح الله، بالاحصار او دشت برچي سیمو ته وغځېدل. خلک بې وسلې یا له ابتدایي وسایلو سره د نړۍ یو له تر ټولو ځواکمن پوځ پر وړاندې ودرېدل. ځینې راپورونه وایي چې پولیسو له مظاهرچیانو سره همکاري کوله او د اردو یو شمېر سرتیرو له ډزو ډډه وکړه. خو د حکومت او سور پوځ غبرګون چټک او سخت و. د اشغالګرو ټانګونه کوڅو ته راووتل. ښاري جګړه پیل شوه.
د عامه کتابتون د جریدو او مجلو مدیریت ته راغلي وو چیرته چې د څه باندې سلو کلونو خبرونه او مجلې ساتل کیږي. موږ له وړاندې له مدیر صاحب عبدالواحد قریشي سره همغږي کړې وه ترڅو د هغې ورځې اخبار موږ ته چمتو کړي. هیواد ورځپاڼه د 1358 لمریز کال د حود 5مه یکشنبې ورځ ګورو چې د هغه وخت ورځپاڼو د چندول د ولسي پاڅون په اړه څه ویلي دي او څه یې نشر کړي دي. د کورنیو چارو وزارت او امنیتي قواو اعلامیه کابل ګرانو او سپېڅلو هیوادوالو د حود د 3 نیټې له سهار څخه خارجي اعمال او اجیران چې د انګریز امریکا پاکستان او چین ګوډاګیان دي د ازادۍ او د کابل د خلکو د امنیت او آرامۍ پر خلاف په څرګنده اخلالونکو لمسونکو او په ورانکارو هلو ځلو لاس پورې کړی دی. دا هغه څه دي چې د وخت حکومتي رسنیو او مطبوعاتو د ولسي پاڅون په اړه ویلي وو. دا چې حقیقت څه دی د کابل چندول سیمې ته ورځو او له عیني شاهدانو او د پیښې له قربانیانو څخه یې اورو. بعد از قیام بالایسار قیام 3 حود به وقوع پیوست در کابل که شب الله اکبر بود که مردم ها با نعره های الله اکبر در سر بام های خود استاد شدند، تکبیر دادند تا صبح و از هر طرف چندول سینوی پامیر بغل کوی اینا فیر میکرد ولی مردم صدای اینا با گلوله جواب داده میشد ولی مردم استاده بود که در اون وقت هم بسیاری از اهالی چندول و سراسر کابل به شهادت رسید چون قیام 3 حود شب الله اکبر قیام سراسری کابل است و دو قیام دیگه صرف در نقاط خاصه مثل چندول و بالایسار صورت گرفت ولی قیام 3 حود در سراسر کابل همگانی شد و در این شب بسیار در هر نقاط کابل مردم کابلیان عزیز ما به شهادت رسیدند. پاڅون وځپل شو. د 4 کسانو څخه د ډیرو پر راټولېدو بندیز ولګېد. د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان شو. پراخې نیونې پیل شوې. ډیری نیول شوي کسان هیڅ کله بیرته راونه ګرځېدل. سره له دې د حود 3 پاڅون چوپتیا ماته کړه. دې پاڅون یو روښانه پیغام درلود. اشغال د منلو نه دی. و اینا ترفند را به کار بردن کمونیست‌ها در اون روز که وقتی که سرکار را گرفتن از هر کسی پرسش میکردن که کجا میری چون کسایی که از شب تا صبح صدا کشیده بودن الله اکبر گفته بودن طبعا تغییر بر حنجرهایشان آمده بودن اونمو کسانی که صحبت میکردن و تغییر داشت حنجرش اونا رو کلش بردن که تا حال هم از اونا هیچ چیز باقی نمانده. این کلید شد این قیام چندول در سراسر افغانستان با قیام های دیگر. اوقات جهان هم متوجه شد که میشه افغانستان زمینگیر اتحاد جماهیر شوروی بشود و در تمام کشورها متحد شدند تا مردم با مجاهدین افغانستان همکاری کنند کمک کنند که در طول 14 سال مردم تانست که اتحاد جماهیر شوروی را با قدرت ایمان خود از هم بپاشانه. په راتلونکو کلونو کې جګړه پراخه شوه. د کلیو بمبار، د ملکي وګړو شهیدول، نیونې، شکنجې او بې محکمې اعدامونه د افغانستان د ورځني ژوند برخه وګرځېده. شوروي لښکرو د افغانستان په ډیرو سیمو کې د پیل شوې ولسي مبارزې پر وړاندې نه شاتګ وکړ او نه بحران مهار کړ بلکې د دې ولسي پاڅون ځواب یې د ملکي وګړو په ډله ییزه وژنه ورکاوه. د شوروي پوځونو لخوا د افغانستان د 9 کلن اشغال پر مهال د افغانانو جهاد او مبارزې بېلابېلې بڼې درلودلې. موږ د دې مستند پر دوام د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ ته ځو چیرته چې یوې ملالې خور د خپل ورور دفاع لپاره یو روسي پوځي د لاسي لور په وسیله وژلی و. دا د افغانانو د جهاد او مبارزې مستند روایت دی.
وعلیکم السلام سلام جوړې خیر طبیعت خلک قراري د وخت بخیر غرمه و 12 بجې وې 10 بجې وې 1 بجه غاړه مې د خدای نه باندې خو ورځ وه دا موږ دې باندې وتو دې خورکۍ لرې له مخې دغه ښایي راغه کړي وو پیپې په وږه وه دا ډیران ته وایسته منډه یې راخیستې وه لږې خوا موږ د دروازې خوله کې ناست وو هله ننوځئ چې سره روسان راغلل کله چې داخل ته روسان د موږ کور ته داخلیږي یوه نجلۍ رانیسي یوه پیغله نجلۍ 3 کسه روسان دي د ما خور ورجګېږي هغه نجلۍ ته یې خلاصوي د ما خور یې کش کړې د هغه ښځې له دغه صحنې له کوټې نه راوتلي دي ماندې سوي خور مې لاس پر اچولي د روسي په مشاور په غټ کاپر باندې یې وار کړی دی بس لږه دا په شهادت رسېږي د افغانستان هر یوه ښځه نه د ما خور هر یوه بیبي هر یوه خور د موږ په تاسې هر یوه مور د موږ چې په مقابل د روسي کې په مقابل د هر اشغال کې که روسای ده که امریکای ده که انګریز ده که روس ده خپل ځانونه یې سنګر ګرځولي دي ډزې یې پرې کړي دي په جنګ کې برخه اخیستې ډوډۍ یې پخ کړي دي هر یوه ښځې د افغانستان نه د ما خور ټولې داسې دي لکه ملالانۍ الحمدلله جای د افتخار ده جای د شکر ده په دغه رقم باندې داسې ولاړ و دا اشغالګر داسې راچولي له 3 واړو نه وتل دا لور دا کلشینکوف هم ده دا پیاوام ده ټانګ هم ده د افغانستان هر وګړي په تس لاس باندې په خلاورسي هم دغسې جهاد یې کړی د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند شهیدانو بازار دغه بازار وروسته له هغې د شهیدانو په بازار مشهور شو کله چې د شوروي اشغال پر مهال دغه سکاټ مرمۍ د کابل له مرکز څخه راوتغول شوه او دلته په دغه سیمه کې د واده هغه بس په نښه کړ چې 2 نوعه په شمول 106 تنه پکې سپاره وو او د دغه مرمۍ له لګېدو وروسته ټول دلته په شهادت ورسېدل دا د شوروي د پوځونو د یرغل پر مهال د افغانانو د تاریخو خاطرو تر ټولو غمجن روایت ویل کیږي په دغه سیمه کې دلته دې ته ورته ډېرې ناخوالې تېرې شوي دي زه به بېلګه دا درته راوړم دغه چې تاسې وینئ د شهیدانو دا جنډې او دغه دلته د روسانو په وخت کې یو موټر را روان و د کابل له خوا نه چې په ده کې 2 ودونه و 2 ناوېګانې وې زمان خو نه سوه تللی د دغو له لاسه د عسکري ګریزو د څنګه مثلا د جهاد و د هغه خبره وه بیا دلته چې کله راغلله د سکارت یو مرمۍ چې دغه تاسې به ګورئ دا مرمۍ د سکارت ده د تپې سکارت دارالمان نه به تاسې دغه لرئ معلومات لرئ د سکارت د تپې نه د روسانو په ذریعه باندې دا مرمۍ فیر کېږي او راځي مستقیما په دې سرویس موټر باندې ثابت کړي چې په دې کې 106 نفره د دې درې د میدان د پغمان او د جلدیز د ولسوالۍ په شهادت رسیږي 2 ناوېګانې مکمل دا ټول وسوځېدل حریق شوله یو نفر په نامه د دغه کلي نه وړاندې چارقلا ورته وایي د چارقلا د سیمې شهید محمد رفیق هغه پکې په شهادت ورسېده ضابط صاحب احمد جان چې د سپېتاو د کلي د محمود زوی و دا په شهادت ورسېده او د کوزې کلا د ډاکټر شیراغا مور چې د محمدین کډه او مسۍ کې د دا په خو دغه چې و پرسونل دي د 106 نفره دا مکمل ټول په شهادت ورسېدله کومې قوې چې دلته راغلې دلته په ګونډو داسې خلکو موږ باندې متر باندې میدان اخیستی خو موږ په کیلومتر وزغلول دوی دا میدان په متر اخیستی و چې حتی هغه ځای باندې چې دوی لاس د چرګوړي چرګانو دا شی یې وړه کور یې نه پرېښود انسانیت یې نه پرېښود تمدن یې نه پرېښود چا ته د انساني فضا اجازه نه ورکوله دوی وحشي وو وحشي فکر کې راغلي وو د نړیوالو بنسټونو راپورونه ښیي چې د شوروي پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ملکي وګړو پراخه عامه وژنې شوي دي
دا پیښې د افغانستان د جګړې د ماهیت روښانه انځور وړاندې کوي. یوه جګړه چې تر ټولو ډیر قربانیان یې ملکي وګړي وو. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته پر لاره یو، چیرته چې شوروي پوځونو 1200 کسان په ډېرې بېرحمۍ سره په شهادت ورسول. په دغو شهیدانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. یک روز بارندگی و خیلی همونطور برفباری هم بود. آمدن و افغانستان را اشغال کرد. اول که آمدن آمکی نبود که کلگی را بزنن و هر کسی را که ببینن بزنن و هر چی بکنن. ایتو نبود. زمانی که روسا آمدن در افغانستان صنف 11 مکتب ما بودم که آمدن که رفتن تو با کسی از اول خراز نداشتن، همونطور رفتن. با بعد از این در جایی که پاییدن سر مردم فشار بده، مال مردم ده، گاو مردم ده در کوه میزدن. میترسیدن که آدم نباشه میزدن که سیاهی را میدیدن. این ما وظیفه ایمانی و وجدانی خود دیده در جهاد این که دیدیم که بسیار بیادایی میکنه روز دیگه مجبور شدیم که دکو برام. سلاح خودم موشکش بود. بازی سلاح را گفتن که کم کم که کلاشینکوف و 11 تکه و 5 تکه و طوری که پیدا شد، بازی نمی بود که ما این موشکش و چرایی و بگیر و نمانه آهسته آهسته همین مجاهدین ما پروردگار قوت داد برشان که یا از همین خود همین روسی و خلقی و پرچمی یا سلاح به دست آوردیم، خودم مجهز کردیم. اما سلاح ثقیل ما از راکت RPG 7 از RPG 7 و بالا نداشتیم. سالنګ د شمال او جنوب ترمنځ ستراتیژیکه نقطه. د شوروي ځواکونو د وتلو پر مهال د 1918 لمریز کال د سالواغې په 14مه شپه د جنوبي سالنګ ګڼ کلي د ځمکنیو او هوایي بریدونو هدف وګرځېدل. له 1200 څخه ډېر ملکي وګړي یوازې په یوه شپه کې شهیدان شول. خو د سالنګ عامه وژنه د غچ او ماتې سمبول شو. ساعت 6 صبح بود که حمله شروع شد با سرکردگی شنواستنی. فهمیدی؟ این شروع شد از همین قلعه سرخ این چیز میداد، قمانده میداد که دی یعنی یقین به خدا بکنی دی نمی دره سالنگ همه قدر مرمی ثقیل میرفت که هم تو بچهش میدیدیدش که همه قلوکیش اینمی تو میرفت. مگم پروردگار جل جلاله کسی را که نگاه کنه، کسی را که قوت بده. این ما این دمی خانه بودیم. اینمی خانه را میبینی؟ اینمی خانه مثلا دینمی خانه بودیم که حمله شروع شد. که شروع شد دیگه مرغ که شور میخورد، مرغ که شور میخورد میزدش. دم خواب بودیم که یک دفعه اینمی خانه ماست، اینمی جا که قرصه کنیم نصف خانه رفتم تو. خدایی که خود ما را چیزی نشد، اجل ما نرسیده بود نموده تا صبح 12 دیگر روزه هم تو کسی از کسی خبر نداشت. مال می برآمد میزدندش، انسان می برآمد میزدندش. بعد صبحش که شد دیگه جنگ نشدی برآمد، همون تو برآمد. کسی در جای گل و گم و خانهش خراب شده بود، کشته شده بود، نشد زده که فکر واده برآمدن مای را بزن. برآمدن رفتن زمان که آمد مردم که آمد 1200 نفر زیافتن هم بود. تنها من قشلاقیار شمدیم 1200 نفر بدون از اینکه سواری موتر بود، مراره بود، تیره که زده بودن همه خلقه یا از بین بردن زنه. شهیدی از اینمی ها را کلش باز آوردن، کلش در جبل سراج باز اینمی بود که یک روز ما ماندیم. روز که رفت یک روز همیجا ماندیم که بر آمدیم که قوای داخلی آمد. قوای داخلی که آمد
برای قرآن شما در کجا بودی که زنده موندی؟ یک روز بعد که عروس از اینجا آخریش رفت، باز یک روز بعدش قوای داخلی آمد. قوای داخلی که آمد با اینجا را تماما شهر قشلاق پوستبندی کرد، نفرش کشید که شما دیگه در نظامی شد، شما برن. با ما مردم از اینجا کج دادن، زن و بچه و خرد و ریزه و هر کسی که زنده مانده بود، باقی که زنده مانده بود، باز ما 4 ساله دینمی دشت و کابل و چاریکار و دی جبل سراج و دینجا 4 سال با ما ایجا ماند. په ټوله کې له 1909 میلادي نه تر 1909 میلادي کال پورې له 620,000 ډیر شوروي سرتیري په نوبتي ډول په افغانستان کې وجنګېدل، خو له 9 کالونو وروسته سور پوځ ستړی، ټپي او بې پایلې شاتګ ته اړ کړل شو. د 1918 لمریز کال د سالواغې شپږویشتمه وروستي شوروي ټانک افغانستان پرېښود. د شمیرو له مخې دې جګړې شوروي ته زرګونه وژل شوي، زرګونه ټپیان او میلیاردونه ډالر لګښت واړاوه. افغانستان میلیونونه قربانیان ورکړل او شوروي اتحاد 2 کاله وروسته ونړېد. د سالواغې شپږویشتمه د یو اشغال پایو او د یو تاریخي حقیقت پیل، هغه دا چې دا خاوره په زور نه تسخیرېږي.